د جرمني ژبې توري das Deutsche Alphabet das Deutsche Alphabet دلته په پښتو باندې تلفظ هم ورسره لیکلی دی چې څوک د الماني ژبې توري سم لا تر اوسه نسي لوستلی نو کولی شي د دې تلفظ نه هم ګټه واخلي د تورو بڼې او تلفظ د جرمني ژبې توري له لاتیني تورو جوړ شوي دي په تېرو درسونو کې هم موږ وویلې چې دا جوړښت د لاتیني تورو نه سوی ده د جرمني ژبې ټول توري چې دي 26 دانې دي په دوه رقمه نوشته کیږي چې هم چاپي او هم قلمي غټ او واړه لري که چیرې تاسو یوازې دا کتاب لرئ دا کتاب هم کولی شئ خپله یې وکاروئ لکه دلته واضح لیکلي په دې شرط چې تاسو یو څه پښتو ولوستلی شئ د الماني ژبې غټ توری ده وړوکی توری ده دی هم نوم ده څنګه تلفظ کیږي یعنې دا یوه ډېره لنډه کتنه ده ورته کولی شئ چې تاسو هغه درسونه ویلي دي بیا یې هم دلته تکرار کړئ A A A A B B B B C C C C دا توری د کاف تلفظ یا د کاف غږ هم لري نوم یې څه ده د د د دال ا ا ا ی اف 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 ف تقریبا د ف غږ گی 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 گاف ها 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 ه ای 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 ی یت 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 یا کا 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 ک ال 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 ل ام 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 م ان 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 نون او 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 د دواړو غږ لري پ پ پ پ کو 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 کاف یا ک ایریا ار ایریا ار داسې تلفظ کیږي اس 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 دا همزه تلفظ کیږي او هم سین تلفظ کیږي ت ت ت ت او 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 هم او تلفظ کیږي او هم وو او وو فاو 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 ف و و و دای هم تلفظونه او او ایکس 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 زم کیږي او قسم کیږي اپسلون 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 یا او ځینو وختونو کې واو هم کیږي څت 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 څ دویمه پاڼه د کتاب ده مخکې وویلې چې دا توري څه رقم لیکل کیږي راځو یو ځلې هم وینو او هم یې لیکو چې څنګه لیکل کیږي پورته خط به یو مثال د مثال په شکل باندې وګورو د همدغه له رویه نه به یې نوشته کړو ا ب س د ای اف گ ه ای ی ک ال ام ان او پی کو ار اس
T, U, V, W, X, Y, Z. دا غټ توري وو، واړه توري ته راغلو. واړه توري معمولا په دغه منځنیو خطونو کې لیکل کېږي. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.